تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی. ملګرو، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او بیا به څوک موږ وروسته ګوري، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. له مودو وروسته تقریبا بیا دغه پروګرام په خیر سره شروع کړو. دا پروګرام به دوام لري انشاءالله تعالی، او ځینې نورو ملګرو هم راسره وعده کړې دغه هم راسره بیا راځي. دا پروګرام هم ځکه شروع کوم ملګرو، څنګه چې تاسو ته دغه شاته به ښکاري دغه لوګو چې دا که نه لکه لوی افغانستان او یا LATV کنه لکه لوی افغانستان ټي وي لاندې ما لیکلی لوی افغانستان، بیا د لوی افغانستان نقشه هم پکې ده، هغه ځای کې تاسو ته به ښکاري شي، او د احمدشاه بابا او میرویس نیکه عکسونه دي پکې. نو دا به د خیر سره موږ چې کوم کار کوو هغه به دې په خاطر کوو چې لوی افغانستان موږ ولې غواړو، او لوی افغانستان کې د افغانانو او د نورو قومونو او پښتنو څه ګټې دي. نو په دې باندې به خبرې کوو. په دې کې به موږ سره لکه خپله تاسې هم راځئ، تاسې موږ ته لیکلی هم شئ یا ویډیوګانې موږ ته راولېږئ، دلته به موږ بیا د ځان سره خپروو. کېدای شي ځینې وخت کې تاسو ډېر ښه تحلیل وکړئ چې لوی افغانستان هغه ګټې دي. موږ په لوی افغانستان کې یو به داسې شي چې لوی افغانستان جوړ شي، د افغانستان دغه کومه جغرافیه چې ده دا به لویه شي، د پښتنو او د افغانانو دا اوسنی کوم نفوس چې دی د دې شمېر به زیات شي. بل دا پنجاب چې د پښتونخوا نه په افغانستان یا قبایلو په افغانستان کې لاسوهنې کوي، د دې مخه به ونیولی شي، اقتصاد به قوي شي، پښتانه به په خپلو کوم دا مدنیات چې دي د دې واک او هغه به خپله بیا د پښتنو سره د ځنګلونو واک به هم د پښتنو سره په خپله د پښتنو په خاوره باندې به پښتو ژبه واکمنوي. نو داسې ډېر زیات دغه دي ګټې دي چې دا به پښتانه وکړي په لوی افغانستان کې. او دې سره به دا به مې چې غټ لوی کار به پکې دا وشي چې پښتانه به او افغانان خاص کر دا به موږ به بهر ته هم لاره پیدا کړو د بلوچستان د لارې. دغه کومه نقشه چې ده بلوچستان انشاءالله تعالی هغه همیشه د افغانانو سره لکه ښه دي، نو بیا به بهر ته ګوادر چې دی هغې ته به هم لاره پیدا شي. دې سره به تجارت اسانه شي، او د بهر د لارې چې کوم تجارت کېږي په هغې باندې مصارف یا خرچه کمه راځي، نو په هغې کې به ګټه زیاته کوي، خاص کر تجاران. او هغه کوم مالونه یا هغه توکي چې راځي هغه به قیمتونه ارزانه راځي. نو د دې لپاره به انشاءالله تعالی موږ خبرې کوو. دا یوه ورځ نه ده، بل دا کار دی چې دې کې غټ مشکل چې موږ لرو هغه د کوزي پښتونخوا پښتنو سره موږ لرو. هغه مشکل دا دی ځکه چې هلته ډېر زیات ګلخانان دي. هغه مشکل دا دی صرف چې هغه د پنجاب په حکمرانۍ کې نه چې د هغې کوم حاکمیت دی د پنجاب په هغې کې دوی ډېر وخت تېر کړی دی، نو ځینې ډېر زیات چې دي هغه پکې خوښ دي، ځکه د هغې پکې هلته وظیفې دي، په ځینې پوسټونو باندې کار کوي، هغه د پنجاب دپاره کار کوي، او بیا د پنجاب هغوی ته دغه کوم پوزیشن یا کوم چوکۍ چې ورکړي یا کرسۍ چې ورکړي، بیا هماغه پښتانه چې دي بیا دغه نور پښتانه یې د پنجاب په غلامۍ کې ساتي. ځکه دلته ځینې یو مخصوص کسان دي چې هغه بیا دا کار کوي، هغه د پنجاب دپاره غلامي کوي، او بیا دا نور پښتانه هم د دوی دغه د پښتنو مدنیات، د دوی وسایل، د دې ځنګلات، د دې اوبه بیا دا د پنجاب په دغه کې ورکوي، حاکمیت کې ورکوي. دوی خو خپله صحیح ده د خپل جیب ګټې کېږي، یو څه مقام هم ولري، بیا د په پښتنو باندې حکومت هم کوي، خو بالادستي او حاکمیت چې هغه به د پنجاب وي. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې موږ هم داسې پروګرامونه کوو. په دې کې به که تاسو ملګرو که موږ څوک ګورئ او بیا موږ ته ویډیو رالیږئ، زه به نن خو په دې کې نشته، تاسو کولی شئ دغه د فیسبوک د میسج د لارې موږ ته خپل ویډیوګانې راولېږئ چې په هغې کې تاسو ډېرې لنډې خبرې کړي او د لوی افغانستان باندې تحلیل کړي او د هغې هغه ګټې او د هغې ګټې هم دغه ځای کې چې دغه کوم ولسونه ژوند کوي، قومونه ژوند کوي، او د هغې دپاره چې کومې ګټې دغه لوی افغانستان لري، دې باره کې که تاسو څه ووایئ هغه بیا موږ ته راولېږئ چې هغه بیا موږ دلته به د ملګرو سره شریک کړو. نو دغه غټ مشکل چې دی هغه هم دغه بل دی چې دغه پښتانه چې تقریبا د شپږ اویا کالو نه زیات کېږي دا د پنجاب نصاب یې لوستلی، د پنجاب میډیا هلته کار کوي، نو ځکه دوی د پښتنو نه هغه د پښتونولۍ احساس، هغه پښتونولي هغه یې ترې اخیستلې ده، د هغې په ځای باندې دوی په ذهن فکرونو کې دغه د پاکستانیت دا یې ورته ورکړی، ځکه دوی تر څو پورې چې په پښتونستان ننګ وکړي، په پښتنو ننګ وکړي، دوی په پاکستانیت ننګ کوي چې په هغوی کې دوی د غلام یو دغه لري شکل لري. خو بیا هم ځکه دوی ته داسې فکر کوي چې دا پښتون چې دی دا دغه دی پاکستانی دی، هغه داسې نه ده، ځکه پاکستانیت چې شو بیا هلته د پنجاب واکمني ده،
خو کله یو ساده پښتون چې د خپل کور نه راوځي نو هغه کلي شاوخوا کې چې ګوري خو ټول پښتانه دي هغه سپیکر چې کار یې د پښتانه دي او مثلا د دوی خپل حکمرانی دی او ګور چاپیر پښتانه نه خبر نه چې د دوی کنټرول د دوی د وسایلو کنټرول د مدنیاتو کنټرول ځنګلونو د اوبو دا ټول د جغرافیې د ژبې دا واکمني د بل چا په لاس کې ده نو دې ته به کار کوو ان شاء الله تعالی نن موږ په دې باندې به ان شاء الله تعالی وروسته کار کوو د لپاره ما یوټیوب کې چینل جوړ کړی دی او یو فیسبوک پاڼه مې ورته جوړه کړې ده د لوی افغانستان او دغه د لوی افغانستان تلویزیون وینه ال ای ټي وي دا یوټیوب کې دا دغه شته زمونږ دغه چینل او په فیسبوک باندې هم شته تاسو به کولای شئ چې زمونږ هغه د یوټیوب چینل چې دی هغه د سره سبسکرایب کړئ هغه فالو کړئ به پراتونکو کې به ان شاء الله تعالی د دې کلشمیر چې زیات شون به کتونکو هم زیات شي به پروګرامونه موږ نور منظم کوو خو موږ به هم کوشش کوو چې پروګرامونه منظم وکړو ځنې لندن ویډیوګانې به په هغه کې ورچو نو دا به ان شاء الله تعالی به لکه موږ به مختلف ځایونه به خبرو خو زه به ته موږ خپل کار شروع کړو دا به د شپې د خوانه موږ همیشه دغه نه لاسو بجو په منځ کې راځي ځکه موږ اره یو ټول په کارونه کې خپل مصروف دي نو ځکه دومره وخت نه چې هغه وخت راځي به که چا څوک په ژوندۍ باندې چا پروګرام کوو عام خبرې کنه به روسه خدا په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې او په به روسه ټویټر او دې ځنه کې به تیاری نو تاسو به کولای شئ چې وګورئ